السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. راځو د فرمټس پرنسپل یا د فرمټ اصل کې اخرنۍ ویډیو ده. په دې درس کې پارابولی آینه او بیضوي آینه وایو یا خیخي، یعنی په دې دواړو آینو کې د فارمټ اصل وایو او بیا وروسته تعریف وایو. انشاءالله په اصل دې سره څنګه کېږي خلاصېږي. اولنۍ پارابولایي آینه. د پارابولا تعریف به مو زده یي. پارابولا د هغه نقطو هندسي محل څخه عبارت دی چې د یوه خط او د یوې نقطې د هغه نقطو هندسي محل چې د یوه خط او د یوې نقطې څخه مساوي فاصله ولري. د مثال په ډول داسې راځي. دا د پارابولا تعریف دی چې د خط نه لرې کېږي، د نقطې نه هم لرې کېږي. چې د خط نه لرې کېږي، نقطې نه هم لرې کېږي. دا شکل به لږ مناسب غونډه کې رسم کړو. دا یو پارابولا ده. د مثال په ډول دا شکل پارابولایي دی، آینه ده. اوس د پی یوه نقطه چې ډېره لرې موقعیت لري، دې نه نور ډېره لرې، په دې آینه باندې انعکاس کوي. د محراق نه څنګه کېږي؟ تېرېږي. د څه شي نه تېرېږي؟ د محراق نه. اوس وروسته بیا موږ د آینو په ثبوت کې وایو چې دا وړانګې موازي راځي. کومې وړانګې؟ موازي وړانګې. موازي وړانګې هغې ته وایي چې د کروي جسم یا د آینې یا د عدسې د محراق نه څنګه کېږي؟ منعکسه وړانګې تېرېږي یا منکسره. داسې انعکاس کوي، داسې راځي. یعنې د اصلي محور سره که دغه اصلي محور رسم کړم، هغه وړانګې چې د محراق نه تېرېږي موازي راځي، یا هغه وړانګې چې موازي راغلي د محراق نه تېرېږي. ثبوت یې کوم، وایم چې دا موازي نه دي. دا وړانګه موازي نه راځي چې د محراق نه تېره ده، غیر موازي راځي. یعنې دې ځای کې انعکاس کړی، بیا منعکسه شوې داسې د پي نه دا وړانګه راغلې، داسې غیر مستقیم ثبوت دی. موږ وایو چې دا یوه نه ده، دا یوه وړانګه ده. دلته انعکاس کړی، د محراق نه تېره شوې. نو د ثبوت دپاره مې یو رسم وکړو او وموې چې دا کومه دعوه ته لرې چې دا وړانګه به موازي راغلې وي، چې منعکسه وړانګې د محراق نه تېرېږي. دعوه ورسره دا کوو چې نه، دا نقطه نه ده، یا دا نقطه ده یا دا نقطه ده، چې هر ځای کې ده یوه نقطه ده. که دلته نقطه فرضوئ او که دلته یې فرضوئ. غیر مستقیم ثبوت. د مثال په ډول دغې نقطې ته وایم کیو. موږ وایو چې نه، په کیو نقطه باندې انعکاس نه دی کړی، بلکې په کیو زبر باندې انعکاس کړی او د محراق نه منعکسه وړانګه تېره شوې. نو د دې دپاره چې ثبوت کو چې آیا
دغه وړانګه په کیو نقطه کې منعکسه شوې او که په کیو زبر کې همدا نقطې نه یو عمود رسموم په دې خط باندې او د دې نقطې نه هم یو عمود رسموم. دغه ته ان وایم او دې ته ان زبر. د راس یا سنټر شو. اوس راځو د پارابولا د تعریف نه. د پارابولا تعریف دا کوم شکل چې پارابولا دی دې کې هره نقطه چې راواخلي که دا نقطه یې که دا یې که دا یې دې فاصله به د دې خط نه او د دې محراق نه مساوي وي. یعنی دا فاصله مساوي ده دې سره او دا فاصله مساوي ده دغه یوې سره. د تعریف له مخې څه لیکو؟ یعنی کیو ان دا مساوي ده د کیو اف سره او کیو زبر ان زبر دا مساوي ده کیو زبر اف سره. کله چې دا مساوي شو اوس راځو نور به په کوم مسیر باندې حرکت اجرا کړی وي. محیط یو د محیط نه دی بدل شوی. په کوم محیط کې چې نور راغلی دی منعکس شوی هغې محیط کې نو که د انکسار ضریب ونه لیکو پروا نه کوي. راځو نوري مسیرې پیدا کوو. د نوري مسیر دپاره دوه وړانګې موږ لرو. یو دی پی کیو جمع کیو اف یو او بل دغه دویم چې موږ اختیاري یوه نقطه ونیوله ومومي چې په دې ځای کې انعکاس شوی دی د دغې مسیر اوږدوالی دلته دوه دا دی پی کیو زبر جمع کیو زبر اف کیو زبر اف. اوس راځو دغه کیو اف او کیو زبر اف په ځای دا قیمتونه لیکو. دې ته به دلتا یو ووایم. دا مساوي کېږي پی کیو په خپل ځای د کیو اف په ځای د کیو اف په ځای لیکم کیو ان جمع کیو ان او دا دلته دوه پی کیو زبر اف په ځای د کیو زبر اف په ځای کیو زبر ان زبر یا د دې ځای نه پی کیو زبر په خپل ځای د کیو زبر اف په ځای کیو زبر ان زبر. اوس دا دوه خطونه دي. دا دواړه خطونه دي. دا غیر مستقیم خط ده یا منکسر خط ده او دا مستقیم که خط ده. شکل ته وګورئ. دا د پی وړانګه ده. دې نه همداسې موازي د دې سره یو ځای راغلي وو په همداسې موازي عمود رسم شوی. نو دا یوه مستقیمه کرښه شوه. دا کرښه غیر مستقیمه مونږ په پام کې نیولې. غیر مستقیمه داسې راځي دلته ماته شوې بیا مستقیمه شوې ده. دوه خطونه دي. یو خط د دې سره چې موازي راغلی دا عمود به هم د دې سره موازي وي ځکه دا عمود دی. نو چې موازي راغلی همداسې موازي تر دې خط رسېدلی. دویم خط دا دی دلته غیر موازي هم فرض کړی مونږ یعنې دعوا هم دا وه چې دا نور غیر مستقیم راغلی. نو راځو غیر مستقیمي کېږي دلته بیرته مستقیم شوی دی. یعنې دا دې ځای کې ماتوالی لري او دا خط چې د پی نه تر انه پورې دی دا مستقیمه کرښه ده او دا پی نه تر ان زبره پورې چې دی دا غیر مستقیم یا منکسر خط دی. یعنې دا خط مستقیمه کرښه ده او د پی نه تر انه پورې او دا د پی نه تر ان زبره پورې غیر مستقیمه کرښه. او پوهیږو چې مستقیمه کرښه نظر ماتې کرښې ته څنګه وي کوچنۍ وي. مستقیمه کرښه تل د ماتې کرښې نه کوچنۍ وي. که دا دې سره مساوي کې مستقیمه کېږي نو دغه پی ان زبر اوږدوالی
زیات دی پی ان نه. پس د فارمیټ اصل څه وایي؟ نور په هغه مسیر باندې حرکت کوي چې هغه تر ټولو مینیمم وي یا کم وخت اړتیا ولري. نو دې کې کوم یو خط صحیح دی؟ دا اولنی تر ټولو کوچنی هم دی، تر ټولو کم وخت هم اړتیا لري، او دا یوې نه دی. دې ځای نه دا ثبوت شوه که چېرته وړانګې د محراق نه تېرې شوي وي نو هغه وړانګې به موازي راغلي وي. بل راځو بیضوي هغه ته. نو دې ځای کې مسیر څنګه دی؟ اصغري دی. د نور د حرکت مسیر اصغري. که چیرې عدسه یا آینه بیضوي شکل ولري، کوم شکل ولري؟ بیضوي شکل. بیضوي رسم یې لږ سخت دی. دا یوه بیضوي ده. د بیضوي تعریف به مو زده وي. دی لوی محور، دی کوچنی محور، دی یو محرک او دی بل محرک. دغه محور سره سر و کار نه لرو، همدا یو صحیح دی. اوس راځو که چیرې آینه بیضوي شکل ولري. کوم شکل ولري؟ د بیضوي یوه برخه وي. اوس که نور د دې ځای نه په آینه باندې انعکاس وکړي دې محراق نه تېرېږي. که چیرې نور دلته انعکاس وکړي د محراق نه تېرېږي. یعنې هره نقطه چې راواخلې دغه مسیرونه تل سره څنګه دي؟ ثابت دي. د بیضوي تعریف دا دی که چیرې د اف یو نه د بیضوي محیط پورې او بیا اف دوه پورې راشي د دواړو مجموعه، که هغه په هره نقطه کې وي، د دې ځای نه دې ځای پورې بیا اف پورې دا مساوي دی، د دې ځای نه دې ځای پورې بیا اف دوه پورې، د دې ځای نه دې ځای پورې بیا اف دوه پورې، د دې ځای نه دې ځای پورې بیا اف دوه پورې، د دې ځای نه دې ځای پورې بیا اف دوه پورې. دا د بیضوي تعریف دی چې د دوو نقطو رایې فاصلې څنګه وي؟ مساوي وي. نو دې ته وایي اپټیکل پات سټیشنري یا ثابته. مسیر څنګه دی؟ ثابت دی. که د هرې نقطې نه وي. اپټیکل پات څنګه دی؟ ثابت دی. اوس که چیرې فرض کړئ آینه د بیضوي د مسیر نه لږ لویوالی ولري. څه شی ولري؟ لویوالی. یعنې د آینې شکل داسې وي. اوس نور به په کومه نقطه باندې لګېږي؟ په دې نقطه به لګېږي تر څو د اف دوه نه تېر شي. تر څو د اف دوه نه تېر شي. دا د نور اصلي مسیر دی. که چېرته یو ګاونډي راغی راواخلو، دې ځای کې که زه ګاونډي نقطه په اختیار کړم نو شکل ډېر کوچنی کېږي. راځم دغه یوه نقطه اخلم. یعنې فرض کومه دا نور دې نقطې ته راغلی، بیا د اف نه څنګه شوی؟ تېر شوی دی. دی ان دی ان زبر. دغه نقطه چې د بیضوي مسیر یې هغه کړی دې ته به ام زبر ووایم. د دې نه م یو رسم کوم اف پورې. اوس راځم ګورئ آینه د بیضوي د مسیر نه مقاریت کم لري. دا کم مقاریت څنګه دی؟ د بیضوي د مسیر نه یې کم دی. نو د نور هندسي مسیر دلتا یو دا مساوي کېږي اف یو ان
جمع NF2 NF2 دای د نور د حرکت مسیر شو. اوس راځم یو غیر اختیاري یو اختیاري نقطه د دې ګاونډۍ چې هر یو وي که دلته یي که دلته یي که دلته یي که دلته یي د شکل د وضاحت لپاره مې لږ لرې ونیوله چې دا ځای ماته واضح ښکاره شي. نور ګاونډۍ هره نقطه چې فرض کوئ تاسې دا مسیر به د هرې ګاونډۍ نقطې نه کوچنی وي ثبوتوي. د درس موضوع څه ده؟ که چیرې د عیني مقاریت د بیضوي د مقاریت نه کم وي شعاع زیاته وي نو دغه نوري مسیر د هرې ګاونډۍ نقطې نه اصغري دی تر ټولو کوچنی دی. د دې ثبوت ته راځم. د بیضوي د تعریف له مخې دوه نقطې د بیضوي په محیط لرم یوه ان ده یوه ام زبر ده. نو د بیضوي تعریف دا دی چې د یو محراک نه تر محیطه پورې بیا د محیط نه بل محراکه پورې ام زبر جمع ام زبر F2 دا به تل مساوي وي د هرې نقطې نه یعنی F1 نه تر N پورې بیا د N نه تر F2 پورې بیا د N نه تر F2 پورې. دا د بیضوي د تعریف نه مې ولیکو. اوس راځم دا مې د ثبوت لپاره یو دلیل شو. راځم د دغه مسیر او د دې مسیر ترمنځ تفاوت پیدا کوم. یعنی د F1 F2 نه F1 زبر F2 منفي کوم. که چیرې تفاضل صفر شو نو وایو دواړه مسیرونه مساوي دي. که چیرې تفاضل منفي شو نو بیا وایو چې دا مسیر لوی دی ځکه د کوچني نه چې لوی منفي کې منفي راځي. که چیرې تفاضل مثبت شو نو بیا وایو دغه مسیر کوچنی دی د دې نه ځکه د اولني نه دویمې منفي کوم. یعنی د F1 جمع N F2 نه یو مسیر دا دی F1 F2 دې ته دلته یو وایم. بل مسیر چې زه اختیاري ټاکم F1 زبر F2 دی عیني نه شروع شوی خط زه وایم دلته یې انعکاس کړی یعنی F1 زبر جمع زبر F2 دای دلتا 2 مسیرونه شو. اوس دلتا مساوي کیږي دلتا یو منفي دلتا 2 دای کوم مسیر دی اصلي او دا کوم مسیر دی منګه اختیار کوایو چې دا مسیر نه دی بلکې بل یو ګاونډۍ نقطې مسیر دی. راځو دلتا یو مساوي کیږي F1 جمع F2 دلتا یو یعنی F1 جمع F2 منفي دلتا 2 F1 زبر جمع زبر F2 F1 زبر جمع زبر F2 دلتا دا F1 زبر F1 زبر د F1 تر زبر پورې دا زه په دوه برخو ویشم F1 زبر جمع زبر زبر یعنی دې په ځای لیکم F1 زبر جمع زبر زبر او بیا دا جمع زبر F2 دا نور په خپل ځای لیکم همداسې F1 دغه د F1 جمع F2 په ځای لیکم F1 زبر F1 زبر جمع زبر F2 دا د تفاضل لپاره یوه رابطه شوه. دا منفي دي کې ورضربوم دا په خپل ځای لیکم F1 زبر جمع زبر F2 منفي F1 زبر منفي زبر زبر منفي زبر F2 F1 زبر او F1 زبر به څنګه شي
اختصار بشي. پاتې شی شو ام زبر F2 او دا مساوي کېږي یا دلته به مساوي شي ام زبر F2 منفي مشترکه ام زبر ان زبر جمع ان زبر F2 ځکه منفي مې مشترک ونیولی. اوس راځو دا کومې زولې دي یوه زله بله زله بله زله دا د دغه کوچني مثلث زولې دي د ام زبر ان زبر او F2 مثلث زولې دي. ام زبر F2 ام زبر F2 دا زله ده ام زبر ان زبر دا زله ده او ان زبر F2 دا زله ده یعنی دا درې زولې دي هغه کوچني مثلث دي. د کوم مثلث هغه دي ام زبر ان زبر F2 مثلث درې زولې دي او په مثلث کې موږ ویلې د مثلث د دوو زولو یوه دوه چهار څنګه مثلث وي د دغو دوو زولو مجموعه د درېیم نه حتما لویه ده. که چېرته لویه نه کړي بیا دا دوه زولې په دې باندې منطبق کېږي مثلث نه کېږي چې دا منځ کې مساحت پیدا کړو یا مثلث شکل پیدا کړو نو د دې دواړو زولو مجموعه به د درېیم نه څنګه وي لویه وي چې دې مثلث کې هره یوه زوله راواخلي د نورو دوو مجموعه به ورنه لویه وي نو دا د مثلث یوه زوله ده او دا د دوو زولو مجموعه ده دا حتما لوی ده د دې نه نو دلته قیمت اخلي منفي دلته قیمت څنګه اخلي منفي او منفي عدد چې د کوچني نه لوی منفي شي منفي راکوي یعنی 3 منفي 5 مساوي کېږي منفي 2 دا کوچنی دی دا لوی دی. دلته یو کوم هغه نوري مسیر هغه نور چې ورباندې تطبیق شوی دی یعنی F1 نه N ته راغلی دی N نه F2 ته راغلی او دا دلته 2 کوم هغه دی چې قیمت یې لوی دی د اولني نه دا د F1 ان زبر او ان زبر نه F2 پورې نو هره اختیاري نقطه چې راواخلې ته د هغې د نوري مسیر اوږدوالی به د دغې نقطې د نوري مسیر د اوږدوالي نه لوی وي یعنی په بیضوي آینو کې چې د آینو مقاریت د بیضوي نه کوچنی وي مقاریت چې کوچنی وي آینه پراخیږي د دې دغه د نوري مسیر اوږدوالی اصغري دی د هرې نقطې نه کوچنی دی چې هره نقطه ته راغلي هغې کې به دی کوچنی وي او که چېرته بیضوي وي لکه مخکې ثبوت شو هغې کې پروا نه کوي د هرې نقطې سره مساوي دی یعنی ثابت دی. راځو که چېرته د عیني مقاریت د بیضوي د مقاریت نه څنګه وي کوچنی وي زیات وي عیني مقاریت د بیضوي د مقاریت نه زیات وي بیا وی مسیر څنګه وي اعظمي. دا درې مثالونه دي فقط د فارمیټ اصل کې دا بیضوي ده. اوس راځم آینه رسمومه مقاریت د بیضوي نه څنګه دی زیات دی ډېر قعروالی یا کندوالی لري. اوس په دې باندې چې نور د F1 نه F2 ته راځي نو د په هغه نقطه به انعکاس کوي چې هغه د بیضوي په محیط باندې پرته وي دا به اصلي مسیر وي. اوس که هره اختیاري نقطه راواخلو د مثال په ډول دا نقطه دې ته زه امتداد ورکوم د بیضوي محیط باندې او بیا د بیضوي د محیط نه دلته راشم دا ارتسام دی دا به نقطه نقطه وضع کوم. څه شی مې وکړه که چېرته آینه د بیضوي نه مقاریت زیات وي نور د F1 نه چې F2 ته راځي په هغه نقطه کې انعکاس کوي چې د بیضوي په محیط باندې پرته وي دا یې اصلي محور شو. مثلا دې ته وایم اختیاري نوم N
او دا نقطه ان زبر، دا نقطه ان دو زبر. اوس بله اختیاري د دې ګاونډۍ نقطه که دا نقطه وي دا نقطه وي دا وي چې هر یو واخلئ دا به تل د هغې نه کوچنی وي، دا به تل څنګه وي کوچنی وي. همغه شی بیا هغه کوم د بیضوي د تعریف له مخې اف یو ان جمع ان اف دوه. ان د بیضوي د محیط یو اختیاري نقطه ده، نو د دې ځای نه دې ځای پورې فاصله جمع دې نقطې نه تر دویم محراقه پورې فاصله دا مساوي ده د یوې بلې اختیاري نقطې سره. اف یو ان دوه زبر، اف یو ان دوه زبر جمع ان دوه زبر اف دوه سره. که دلته نقطه راواخلې دې ځای نه او بیا دې ځای پورې دا مجموع سره څنګه کېږي مساوي دي. دا مې د بیضوي د تعریف نه ولیکو. اوس راځم دلته یو مسیر اولنی مسیر چې نور ورباندې حرکت کړی اصلي اوریجنل هغه د اف یو ان ان اف دوه، اف یو ان جمع ان اف دوه. دویم یو اختیاري نقطه م چې اخیستې هغه ان زبر ده هغې ته دلتا دوه وایم او دا مساوي کېږي اف یو ان زبر جمع ان زبر اف دوه. اوس تفاضل پیدا کوم دلتا مساوي کېږي دلتا یو منفي دلتا دوه. دلتا یو په ځای لیکم اف یو ان جمع ان اف دوه منفي دلتا دوه په ځای اف یو ان زبر جمع ان زبر اف دوه. مختصم اف یو ان زبر اف یو ان زبر دا دی اف یو ان دو زبر منفي ان دو زبر او ان زبر تفاضل دی. یعنی اف یو ان زبر په ځای لیکلی شم چې اف یو ان دو زبر منفي ان زبر ان دو زبر دې په ځای مې دا ولیکو. یعنی د ټول نه چې دا منفي کم ماته دا فاصله راکوي او ان زبر اف دوه په خپل ځای لیکم منفي په خپل ځای اف یو ان او ان اف دوه. اف یو ان او ان اف دوه مساوي کېږي اف یو ان دوه زبر جمع ان دوه زبر اف دوه او دا رابطه ده د تفاضل څخه د نوري مسیرونو تفاضل. اوس راځم دا منفي دي کې ورضربوم اف یو ان دوه زبر جمع ان دوه زبر اف دوه منفي اف یو ان دوه زبر منفي منفي جمع ان زبر ان دوه زبر منفي جمع منفي ان زبر اف دوه. دغه یو حد اختصاریږي پاتې شی شو د دې ځای نه دلتا مساوي کېږي ان دوه زبر اف دوه ان دوه زبر اف دوه. جمع ان زبر ان دوه زبر منفي ان زبر اف دوه. دې کې ان زبر اف ان دوه زبر اف دوه ان دوه زبر اف دوه منفي مشترک دا به مثبت شي ان زبر اف دوه او دا به منفي شي ان زبر ان دوه زبر. بیا د مثلث ته راځم منفي مې چې مشترک واخیسته دا مې په خپل ځای ولیکو منفي منفي جمع صحیح شو. اوس راځم مثلث ته. دا د مثلث درې زولې دي یوه دوه درې. کومې زولې دي؟
یوه دوه درې. که دا اوم نه لیکم دلته زه تشریح ورکولی شم، دلته هم تحلیل او تجزیه کولی شم. د مثلث یوه ضلع، بله ضلع او درېیمه ضلع. په دې کې د دوو ضلعو مجموعه د درېیمې ضلع سره حتما ورڅخه لویه ده. د مثلث د دوو ضلعو مجموعه A ضلع جمع B ضلع دا حتما لوی ده د C د ضلع نه، او د A منفي B ضلع تفاضل حتما کوچنی ده د C د ضلع نه. که چېرته مساوي کو دا بیا په منطبق کېږي، یو خط راځي. که دا مساوي کو دا هم یو خط راځي. نو چې مثلث دی مساحت چې لري دا رابطه په مثلث کې سلک کوي. اوس د دې نه د دې تفاضل منفي شوی ده، نو دلته حتما مثبت قیمت اخلي. دلته قیمت څنګه اخلي؟ مثبت. کله چې دې دلته قیمت مثبت واخیستو دا په دې نه معلومیږي چې دلته یو لوی دی، دې دلته دوه نه. دا مسیر حتما لوی دی د بلې هرې ګاونډۍ نقطې نه. نو په دې ځای کې د نوري مسیر قیمت تل اعظمي دی د ګاونډیو نقطو نه. تل څنګه دی؟ اعظمي دی. په تیر مثال کې اصغري و، د هغې نه مخکې مثال کې سټیشنري یا ثابت و. نو د فارمیټ اصل په د دریو مثالونو کې عمومي دا شو. نور به د یوې نقطې نه بلې نقطې ته په داسې یوه مسیر حرکت کوي چې هغه اکسټریمم وي، بحراني نقطه وي، یا به ثابته وي اولنی مثال، یا به اصغري وي او یا به اعظمي وي. دا و د فارمیټ اصل. فصل خلاص شو. انشاءالله راتلونکي درس کې به بیا د انعکاس قوانین وایو. الله دې وکړي ورباندې پوه شوي وي. السلام علیکم.